او په عوامو کې د اوداسه د یو څو مسلې ډېرې غلطې مشهوره سوي دي. یو مسله په هغې کې دا ده، په دوی کې دا مشهوره ده که د ښځې سر په کور کې یا بل ځای لوڅ ولیدی نو ستا اودس په دې سره مات دی. نو دا بالکل غلطه ده، په دې سره اودس نه ماتېږي. دویمه مسله دا پکې مشهوره ده، وایي چې په کومو اوبو باندې تا استنجا وکړل، په کومه ګډوه د استنجا ووهل، په هغه ګډوه کې چې کمې اوبه پاتې سوې په هغه باندې اودس نشې کولی، نو دا هم غلطه ده. بلکې کم شي باندې چې تا استنجا ولیده په هغه کې چې کمې اوبه پاتې دي په هغو باندې تا اودس هم کولی شي، دا بالکل صحیح ده. درېمه مسله دا پکې مشهوره ده چې د جنازې دپاره چې کم اودس شوی وي او په هغې باندې ته د جنازې لمونځ وکړې، نو په دغه اوداسه ته نور لمونځونه نشې کولی، دا هم بالکل غلطه ده. د جنازې د لمانځه لپاره چې کم اودس شوی وي هغه باندې نور لمونځونه هم کولی شي، هېڅ پروا نه لري. او یوه بله دا مسله په دوی کې مشهوره ده چې هغه هم غیر صحیح ده، هغه دا چې وایي کله دې حیا د وي د عورت سره لاس ولګېږي نو ستا اودس په دې سره مات سو، دا هم نه ده صحیح. چې کله لاس د عورت سره ولګېږي په دې سره هم اودس نه ماتېږي، ځکه محمد عربي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا خصوصي اندامونه چې کوم دي دا ستا د بدن یو عضو ده، ستا د بدن یو اندام دی، ستا د بدن د نورو اندامونو سره چې کله لاس ولګېږي په هغه باندې اودس نه ماتېږي، نو په دې باندې هم اودس نه ماتېږي تر څو چې تا لوندوالی نه حس کړی. په سنن ترمذي کې دا حدیث راځي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتی صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.